توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتو عزیزان استاسو په مخکې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کوي. الله فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تاسو ته ضرر تاوان مصیبت تکلیف رسیږي، الله فرمایي دا ستاسو د خپل لاسه ستاسو د ګناو د وجې ته رسیږي. ويعفو كثير، الله فرمایي ډېرې ګناوې خو زه در معافوم په هغو زه تی نه نسمه، خو بعضې ګناوې داسې دي چې د هغو وجې زه تاسو ته تکلیف پریشاني چې د هغه در کوم د هغه ګناه د وجې و تا ته مصیبت چې دی هغه رسیږي. د ابن ماجه حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله کله یو چاته رزق چې دی هغه ونه رسیږي. رزق را واخلا، عزت را واخلا، ژوند را واخلا، خندا را واخلا، ستا د خپل د ګناه د وجې الله رب العزت هغه شی چې دی هغه له تا لیرې کې، ستا ګوله، ستا روپۍ، ستا عزت، ستا خوشحالي. د الله رسول فرمایي ستا د ګناه د وجې الله رب العزت هغه شان بیا و تا ته نه درکوي. عزیزان دا خبره خو معلومه ده چې مصیبت چې دی دا د الله له جانبه راځي. انسان خپل یوه ذره اختیار نه د ښو لري نه د بدو لري. صحیح سلو نو لہذا چې مصیبت پریشانی راځي الله فرمایي دا ستاسو د خپل لاسه ستاسو د ګناو د وجې. ولی هغه وجه دا د عزیزانو چې کله یو غلام را ولاړ سي، یو مزدور را ولاړ سي، یو نوکر را ولاړ سي، هغه د خپل بادار د خپل مالک د خپل کمپنۍ مخالفت شروع کړي، نو معلومه خبره ده چې هغه کمپنۍ هغه مالک هغه د ده چې کم مشر دی هغه چې کم اعزازات وده ته ورکول هغه پر ده باندې ودروي. نو خو د ده د خپل لاسه هغه شی چې دی هغه پر ده باندې ودرېدی. د هغه رقم د الله په دربار کې زما او ستا دپاره یو پریشانی نه لیکلې، خو ما او تا یو ګناه وکړو د هغه ګناه د وجې و ما او تا ته پریشاني چې د هغه راورسېږي. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ما او تا ته لار راښولې ده چې ما او تا به د مصیبت څخه ځان څنګه خلاصوو. یو خو حضرت علي کرم الله وجهه عجبه خبره کړې، فرمایي چې دغه د الله له جانبه عذاب 5 رقمه دی چې هغه پریشانی به پر انسان راځي بیا به د عذاب خلاصیږي، که نه خلاصیږي. اولنۍ خبره دا د حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکړي الله رب العزت پر ده باندې بیماری چې د هغه راولي، د ده ګناه او بیماری، دغه بیماری چې د هغه د ګناه چې د هغه ورځي، چې کومه ګناه یې کړې وه د هغې ګناه څخه الله د اخلاص کړي. بیا که چیرې داسې و چې ګناه یې غټه وله، بیماري لږ وه، بیا الله رب العزت مصیبت ورباندې راولي. هغه ګناه دغه مصیبت یوه خو په دا بیماري سره د هغه ګناه څخه اخلاصېږي، یا په مصیبت باندې چاته یو مشکل رالی، پریشانی راله، غم رالی، تکلیف رالی، هغه ګناه له ما او تا سوې وه، الله د مصیبت د وجې هغه ګناه له ما او تا لیرې کړي. بیا که چیرې داسې و چې هغه زما او ستا ګناه غټه وه، نه په بیماري نه په مصیبت نه سوه ختمه، بیا حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د مرګ پر حال الله رب العزت تکلیف ورباندې راولي. دومره تکلیف ورباندې راولي چې هغه کومه ګناه د کړې وه دلته د مرګ پر حال مصیبت رالی، دغه مصیبت هغه ګناه چې د هغه میټاو کړي. صحیح سلو روایاتو کې راځي عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمه الله فرمایي چې د زکندن پر ټیم زه دا دعا نه کوم چې یا الله پر ما مشکل مه راوله. ولې؟ فرمایي چې د الله رسول فرمایي چې کله یو بنده نیک دی، مؤمن دی، بزرگ دی، اوس یو ګناه کړې ده،
الله رب العزت د زکندن پر ټیم مصیبت پر د باندې راولي هغه ګناه چې د کړی و د زکندن د ټیم مصیبت د هغه ګناه چې د هغه ور ختموي. صحیح سلوک کچیر داسې و حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي په بیماری هغه ګناه ختم نسوه، ګناه غټه و بیماری کښنی ولا یا مصیبت ور باندې رالی ګناه غټه و مصیبت چې دی هغه لږ و د مرګ پر حال الله مشکل ور باندې راولي. بیا کچیر داسې و چې هلته ګناه ډیره غټه وه دلته دا د مرګ د حال مشکل کښنی و بیا الله رب العزت حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي پر پل صراط دی راوګرځوي، پر پل صراط چې راوګرځوئ هغه ګناه چې د په دنیا کې کړې وه اوس پر دا پل صراط چې کوم مشقت دی تکلیف دی په دې باندې الله رب العزت د هغه د دنیا ګناه چې د هغه ور ختموي. او که دا هم نو صحیح سلو بیا الله رب العزت دی جهنم لره بوځي، ګناه یې غټه وله په بیماری نسوه ختمه، په مصیبت نسوه ختمه، په زکندن نسوه ختمه، د پل صراط پر هغه نه تېرېدو باندې نسوه ختمه، بیا الله دا سړی جهنم لره بیایي تر هغه ساعته چې تر څو د ده ګناه وه ورځ لس شل هغه جرمانه هغه سزا هغه جیل هغه جهنم دی کاټ کې بیا هغه د دنیا چې کومه ګناه یې کړې وه هغه د ده ختمه شي. صحیح سلوک یعنی وما او تا ته چې هر مصیبت رسیږي دا زما او ستا د خپله لاسه دی فبما کسبت ایدیکم الله فرمایي ستا د خپله لاسه ده. روایت پکې راځي دا خبرې څه انبیا چې دی هغه معصوم دي، انبیا مصیبت ور باندې راتلی تکلیفونه ور باندې راتلل، حتی پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې انبیا هم تیر سوي دي چې خپل امت په ډبرو ویشتل سنګسار کړي دي. داسې هم راغلی ده چې دا خپل امت را ولاړ سوی دی دا نبي چې دی هغه په درخته ځینې نوتلی دی دې درخته چې د هغه اره کړې ده. داسې هم پېښه سوې ده او داسې هم پېښه سوې ده عبدالله ابن مسعود فرمایي په یوه ورځ باندې درې سوه انبیا بني اسرائیلو چې دی هغه وژلي دي. په بني اسرائیلو کې انبیا داسې وو لکه په اوس امت کې علما را واخله د دې محلې د بلې محلې د دې کلي د ابل کلي هغه په بني اسرائیلو کې انبیا داسې وو. سهار به 300 انبیا شهیدان کړو، مړه به کو، قتل به کو. عبدالله ابن مسعود فرمایي د پیغمبر اسلام ارشاد دی غرمه به خپل ریړۍ لګولې وي خپل سبزی خرڅولې دا نه ویل چې موږ نه یو ګناه کړی ده کوم نه ده کړی. اوس چې پر انبیاو کوم مشقتونه راغلي دي هغه دا وجه نه ده چې دوی ګناوې کړي دي، هغه ګناه وجه نه ده، هغه د الله له جانبه یو د درجو لوړوالی دی. صحیح شو ازمایش دی، ازمایش ډېر انسانان داسې دي چې هغه ته کله مشقت تکلیف ورسیږي ګناه نه ده کړې تکلیف ور ورسېدی. اوس دا ازمایش دی د الله له جانبه. او دویم هغه دی چې ګناه یې کړې د مصیبت ور باندې راغلی. نو علما فرمایي فرق یې څه دی؟ فرق یې دا دی الله والا بزرگان اولیاء چې کله مشقت راشي دوی مطمئن وي بېچین نه وي د الله په دربار کې شکایت نه کوي. او چې کله د یو ګناه د وجې پر چا مصیبت راشي هغه کې سړی بېچین دی، مطلب بې سکون بېچین اضطراب پریشانی. دغه فرق دی. مفتی کفایت الله صاحب په جیل کې دی. صحیح سلوک اوس د ختم نبوت په حواله باندې دینداره الله والا نه د جایداد مسله ده نه د کرپشن مسله ده نه د قتل مسله ده نه د هغه رقم د غلا مسله ده نه د رشوت مسله ده، هیڅ یو شی نشته. صرف خبره دا ده چې ما او تا پر ختم نبوت باندې سره ولاړ یو. زه قادیانیان نه منم ته نه پرېږدې ته منې. صحیح شو دا قادیانیان نه دي. مدعسې وایي چې وروره دا پیریانان ډېر زورور دي. هیڅ پیریانان زورور نه زما او ستا په دا ښار کې قادیانیان سته. بیا په دې ښار کې یعنې په ثبوت دا نه چې یاره یو خبره دا اورېدلې ده 80 رخصې بغیر پرمټه بغیر د کاغذاتو چلیږي په دې ښار کې. هیڅ څوک د بیرې غږ نشي ورته کولی. ولې؟ زورور دی. ولې؟
شاته پاور لري. ولی شاته ټول کفار د ملګری دي صرف د دې دپاره چې محمد رسول الله دا به خاتم النبیین نه بولو. مفتي کفایت الله صاحب ګوره بیمار دی د زړه شوګر دا هغه رقم مطلب بلډ پریشر علاج نه ورکوي خپل ډاکټر ته نه پرېږدي هغه اوس هغه دی د وچې مجبورۍ بوک هړتال ورته وکړي چې وروره چې مرم نو په دا رقم به مړ شم دا ستا مرګ څه رقم ورته ما وژنې صرف د ختم نبوت مسله ده و چې پر ده دا مصیبت راغلی دی دا داسې نه ده چې د ګناه کړې ده دا د الله له جانبه ازمایش دی ازمایش او دا انسان درجې چې دی هغه الله په دا پریشانۍ باندې لوړوي. روایتو کې راځي علامه بیهقي روایت را نقل کړی دی موسی علیه السلام یو سړی ولیدی په خپله جومپړۍ و خیمه کې په عبادت باندې اخته و. بیا دو موسی علیه السلام ته وویلې چې د الله په دربار کې زما یو حاجت دی هغه دعا رالره وغواړه. موسی علیه السلام ټیک ده صحیح ده کم حاجت دی ول الله په ما خبر دی چې هغه حاجت چې شته خالي دعا وکړه. خیر موسی علیه السلام ولاړی نو بیا د الله په دربار کې دعا وکړله چې یا الله دا سړی چې کوم مشکل دی یا پریشاني د هغه ورپوره کړه. بل ورځ موسی علیه السلام را روان دی دا بزرګ سړی چې دی هغه سپیانو لیوانو کړی دی سر یو ځای پروت دی پښه بل ځای پرته ده لاس بل ځای پروت. موسی علیه السلام حیران پریشان سو چې یا الله دا خو پلانی بزرګ دی دا ولې په داسې ټکړو حال کې دی. الله ورته وفرمایلې دې سړي چې هغه کومه دعا غوښتې وه دا په جنت کې یو مقام و یو درجه وه یو لوی ځای و چې د غوښتی و هغه په دا بزرګي په دا تلاوت په دغه تورات ویلو په دا ذکر و اذکار هغه درجه نه میلاوېدله نو ما دا مشکل ورباندې راوستی هغه درجې ته ما دی ورسوی. صحیح سلو معلومه دا سوله چې کله کله پر څو خلکو الله مصیبت راولي هغه د ګناو وجه نه ده هغه الله رب العزت د درجې ولوړوي. اوس پر پیغمبر علیه السلام څومره مشکلات راتلل څومره مشکلات د الله رسول فرمایي چې څومره سړی الله ته نږدې هغومره مصیبتونه ورباندې راځي. یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ډېر مینه ډېر محبت در سره لرم. پیغمبر مبارک یو ځای بیده و دا پټوی پر ځان اچولی و نو دی رالی بیا یې څه کجورې ولر راوړلې بیا پیغمبر صاحب پوښتنه ځینې وکړه دا ولې ول یا رسول الله څه راته مطلب وږی ولې زه در پوه سوم بیا ولاړم ما داسې مزدوري وکړه دا کجورې مې راوړې دا وخوړه ول نو ولې دې راوړلې ول یا رسول الله له تا سره ډېره مینه لرم. پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي دا ته چې کومه خبره کوې لږ خاشه سوچ وکړه بیا خبره وکړه دا رښتیا د غي ته چې کومه خبره کوي ول و یا رسول الله ډېره مینه در سره لرم مکه وسړی کا ډېره غټه خبره دی وکول یا رسول الله وچ کلک صفا مینه در سره لرم محبت لرم. د الله رسول ورته ویلې ولنو که رښتیا زما سره مینه لرې و فقر ته ځان ټینګ که فقر نه دی فقر به پر تا داسې راوري لکه ترناوه کې چې اوبه روانې ایت رکاوټ نه یا چې لیول یې برابر یې سلوب یې برابر یې داسې و دا فقر ته ځان ټینګ که الله به پر تا فقر راولي. دا زما د یارۍ ثمره ده زما د یارۍ نتیجه دا ده. زما په یاري کې چاته دنیا نه میلاویږي چې زه یار یم نو هغه ته دنیا میلاویږي دا نشي کېدلی. بیا هغه ورته وایي یا رسول الله د الله سره مې ډېره مینه ده الله سره زما ډېره مینه ده. پیغمبر صاحب ورته وایي وایي دا ته چې کومه خبره کوې لږ سوچ فکر کوه بیا خبره کوه ول یا رسول الله زه د زړه دا خبره کوم چې زما د الله سره مینه ده ول که ستا دا خبره رښتیا یي نو بیا مصیبتو ته ځان ټینګوه داسې مصیبتونه به در باندې راوري لکه په ترناوه کې چې هیڅ رکاوټ نشته اوبه څنګه روان دي پر تا به مصیبتونه دا رقم راځي چې څومره د الله رسول فرمایي الله ته سړی نږدې هغومره به مصیبتونه ورباندې راځي. اوس پیغمبر علیه السلام د جهان مصیبتونه تکلیفونه ازمایشونه داسې پېښه سوې ده چې یو د اکا زوی راځي پیغمبر علیه السلام تر ګریوان نشي بیا ورته وایي چې کومه لور دې راکړې ده
کوزده سوې ده واده نه دی سوی زما د خوا په هر څو طلاق در طلاق او د پیغمبر علیه السلام بټنم شلیږي په دغه حال کې که داسې حال پر موږ دی باندې خدا نه خواسته راغلی یو سړی دې ووایي لیکن پر محمد رسول الله میکائیل و اسرافیل باندې ګاټانولو صحیح سلو لیکن دلته راځي یو عام سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کوي چې ستا لور زما د خوا وتا ته در طلاق ده واده نه دی سوی نو په څو چوټ لګیږي پر زړه باندې دا هغه سړی تصور وکړي الله چاته لور ورکړې ده او بیا وڅوي ده او بیا زوم دا رقم خبره کوي یا تا لور ورکړې ده کوزده سوي ده واده نه دی سوی بیا دا خبره راځي صحیح سلو څو مصیبت دی الله رسول فرمایي دا الله یاري بغیر د مصیبتو نه کیږي دا الله یاري بغیر د مصیبتو پرون یو الک راغلی ویل مولوی صاحب دا پښتانه خو په موږ کې بیا ټینګان ډیر دي نو زه دونه ډېرې خبرې لرم زاریان زه د کومه ځای سره وکم یو خدا ډېر مطلب په موږ کې بده ده چې موږ ته لور ورکوو د چا وزوی ته د هغه لور خپل زوی ته غواړو خپله خور بل ته ورکوو د هغه خور ځان ته غواړو صحیح سني دا شغار بلل کېږي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه راولاړ سو اعلان یې وکړ چې دا رقم نکاح به بندي که څوم په شریعت کې دا جایزه ده په هغه وخت کې به دا خبره وه ولدا ته چې ما ته لور راکوې د دې مهر به دا زما لور سي زما لور ته وکړه ستا د لور مهر چې دی ستا لور زه کوم زه زما لور په مهر کې در کوم زما د لور په مهر کې دا ستا لور راکړه دا د اسلام سره دا خبره تعلق نه لري اوس یو هلک وایي چې ما خپل خور مطلب چاته ورکړې ده هغه خور ما غوښتې اوس زما خور په خپل کور کې ډېره پریشانه ده په تکلیف ده په عذاب ده اوس هغه موږ دا غواړو چې دا زموږ خور را طلاق کړي موږ دا غواړو زما ورونه زما پلار دا یو او دا زما چې کوم خسرګنۍ د اخشان هغه په هغه ځای کې هغه وایي چې دغه ستۍ خور موږ در طلاقوو تی به دا زموږ خور را طلاقوي دلته پلار ورته وایي چې زویه دا ښځه طلاقه کړه اوس دومره بېوقوفي ده د هغه ښځې ورونه ورته وایي چې یاره دا زموږ خور را طلاقه کړه اوس تیاریان دی مولوي صاحب اوس مې هغه زما کور والا یې راسه بېولې ده دا د دوی کور والا چې کومه ده زموږ کور هغه موږ راوستلې ده نه سره چیلېدل ګزاره نه کېدله و ما اولاد لري وایي وچنی بچی لرم موبایل کې راښکاره والمولوي صاحب دا څو ورځې کېږي بیا ما چې څومره ژړلي دي ما بیا زه بیا دونه نه وژړم زما کوچنی بچی زه د کور والا سره خوشحاله یم دا زما سره خوشحاله ده بابا راته وایي ورور راته وایي اخشان راته وایي چې دغه ښځه راته ورور دا راته وایي دوی زموږ خور را طلاقه کړه موږ به د دوی خور ور طلاقه کړو انتقام به واخلو بابا راته وایي د زما لور را طلاقه کړه لهذا ته به د ده لور ور طلاقه کړې صحیح شو هغه بېوقوفه بیا ورته وایي چې زما کور والا ما درله کړله او ستی خور دا زموږ خور مو رایله کړه و څه چم وکړه قطعا چې سر بیلیله به دا کار مال نه کوي ګناه چیرې شروع ده او زور یې تر چا وځي ګر سره په کفر کې دا مثال سته یاره زما خور ده ستا سره خوشحاله نه ده بشپېښه ده راله ټیک ده اشه چې ورسره خوشحاله یم هغه بیا ویلي خو د الله له جانبه راغلی وه دا د چا د جانبه راله بیا وایي پښتانه دي نو غیرتمند دي نو له ما پوښتنه کوئ بیا به موږ خبرې سره کوو اوس دا سړی پلار یې د کوره پسې اخلي ورونه د کوره پسې اخلي کور والا هغه بوته شنی بچی پاته سول څه وکړم لاره راوښه څونه مال ظلم کوئ ولې ناجایزه کوئ بیا دا ولې کوئ ګوره دې بېغیرتیا ته بیا وګوره چې یو سړی د چا خور غواړي په مهر کې خپله خور ورکوي دا اوس د کومه ځای دا چیش دی دا کافران بیا پر موږ خبرې کوي هغه چې په اسلام کې دا خبره شته ولې اسلام بدنامه کوي ولې محمد رسول الله بدنامه کوي ولې د امام ابو حنیفه مذهب بدنامه کوي ولې ناجایزه کوي دا د کوم ځای د پیغمبر علیه السلام چې کله
مطلب الله نبوت ورکړي هغه زمانہ وا بدی به د دوه قومو په مابینځ کې وسو هغه قوم به راولاړ سو د دې قوم به کښنی مړ کړي دی به راولاړ سو د هغه قوم به ملک مړ کړي هغه قوم به راولاړ سو د دې به زنان ور مړ کړي دی به راولاړ سو د هغه قوم به غټ خلک ور مړ کړي دا وسره کوم مسله سوله وجل سوي څوک دي قاتل نه واځي قاتل ولیا موږ به تر دې زیات انتقام اخلو هغه مشرکانو هغه يهود وو هغه نصارا وو هغه جهنميان وو دغه مشرکانو دغه يهود دغه نصارا وو دغه جهنميان خبرې زما واستفه کولو کیسه ولی خور ته دونه تکلیف ورکای حق نور کوو بیا را ولاړې دا نو دا مصیبت دي صحیح سلو دا هغه مصیبت دي چې ما تا ګناوي کړی بیا په ټول ژوند یې مکوي زهر وخوري زهر ځان غلام کده چا ورسره روپۍ پیدا کا بیا واده وکړه خپل خور خپل لور مپکې ورکوا الله به دې جهنم ځای کې جهنم ولید الله رسول فرمایي که چاته الله لور ورکړه یا خور ورکړه دی را ولاړ سو هغه لوی کړه تعلیم په وخت کې په شان اندازې واده کړله ما او دی به د قیامت پر ورځ به ګوتې داسې ونیول ما او دا به دی سره ملګري دی به ګوته غټه زه نبي یم دی نبي ما او دی به داسې اډیواله نو تا څه چم وکړه صحیح سلو کوم سړی چې خپل خور په خپل مهر کې ورکوي هغه به د شیطان داسې ملګری بیا خلک را ولاړ شي دا خپل لور خرڅه کی په لس لکه بیا د واده په ورځ ورته وایي یا په کوزده کې ول دا لس لکه چې ته ما ته راکوې دا اوس تا درته وایم زه حرام نه خورم دا زما دي زه حرام نه خورم دا زما دي حرام ته چشته وایه بیا را ولاړ سي نو ولې عجیب صاحب دا خو بده خبره ده تا اوس لور په لس لکه خرڅه کړله او پیسې یې ورکړې نو ورسره خرڅوي ولې وای نو زه زما زوی ته بیا په چش واده ور وکړم زه زما زوی ته واده بیا په چش ور وکړم لور دې خرڅه کړه زوی ته واده ور کړې چې پر سجده مړ شي او دا زما خپل فکر دی زما شخصي فکر دی چې پر سجده مړ شي لا جنازه به یې سړی نه وکړي ته هغه غلط تیر سوی ته هغه ډاکو تیر سوی ته هغه ظالم تیر سوی چې د لور ژوند دې ور نیلام کوي د زوی لپاره می کوي زهر وخوري زهر زموږ په معاشره کې دغه بنیادی غلطۍ دي ګناوې دي چې الله له موږ نه راضي کېږي د دنیا مصیبتونه زما او ستا پر کور برابر دي هغه وجه دا ده چې موږ پر مظلوم باندې ظلم کوو موږ د مظلوم حق خوړلی دی او برملا مې خوړلی دی او په ښکاره مې خوړلی دی دا نشي کېدلی یاره ته لور خرڅوې په لس لکه بیا هغه ته وایه زه حرام نه خورم حرام زو چش خورې ته حرام نه خورې خلک چې بغلا وخوري او درجه تر تا کم دي تا په ښکاره وخوړل لور سره ظلم مه کوئ په خدای قسم الله یې ملګری دی الله لور به څه نه درته وایي خور به نه درته وایي لمسی به نه درته ووایي الله دې نه پرېږدي الله دې نه پرېږدي هر چا چې کړې ده که ستا سره کور ژوند نه و خوشحاله خپله خور ته به تاوان نه رسوي چې زما خور نو تی راته لاکه کوي دا چی ژوند دی یار داسې مې پر زړه خبرې ولاړې دي چې دغه ژوند ژوند دی یاره یو سړی دی خپل لور چې ستا چنۍ بچی و په تا پسې وه تا هغه راخلې خرڅوي دا چې څوک یې نه لري هغه ته اندازه نه ورکوي او چا چې دا چم کړی دی هغه مولوي صاحب هم کله کله سختې خبرې وکړي یا زه به ستا د پلار مزدور یم زه به ستا زړه در خوشحاله کوم په غلا کې ته به غل یې زه به ستا زړه در خوشحاله کوم دا نشي کېدلی هېڅ توقع به نه سره کوو دی خپله ګناه پټوي نو څوک مجبور وي د دوه لاسو خوارۍ مې ده بچې ته زه په چش واده ور وکړم خو ورسه مزدور یې که د چا او عجبه خبره دا ده ابلو چې موږ د نکاح بیان وکړو ما ته یو هوښیار سړي ویلی ول مولوي صاحب تا دومره ډېرې خبرې وکړې دغه څوک چې واده و نکاح یې نه کوي تا خو بنیادي وجې وښولې دغه وجه دې ولې نه ښوله چې غریب ولې د غریب سره واده نه کوي کوزده نه کوي د غریب کورنۍ سره مهر ډېر دی او 10 لکه 20 لکه دوه غریبان دي ریړۍ والا دي ټانګې والا دي منشیان دي دغسې مطلب چوکیداران دي
مزدوران دي هغه د سره کښیني چې یا سړی کا اوس خو معلومه خبره دا ده چې یاره نه زه شی لرم نه ته شی لرې راسه دا زما لور به وتا ته دا کړه ستا وزوی ته به دا کړه صحیح سلو زما او ستا لور څوک ته رقم غواړي څو تر څو به زما او ستا لور ناست دی هر سړی د کرایې په کور کې اوسېږي د بل مزدور دی 8000 تنخواه ده خوبونه د باچا د لور ویني دا کېدلی شي ولې غریب نه راځي مولوي صاحب لره چې یاره دا سړي ماته وویل ولې مولوي صاحب نه راځي چې ما او تا خو دواړه غریبان یو راسه وربسو وروره دغه زما لور به درکړم ستا زوی دی پروا نه لري بس عشرې چې کوم مهر دی 2-3 زره روپۍ پر هغه به سره خلاصه کړو بس را واده یې که څه سونه ده څوک د سونې وس لري یاره مالدار سړی وس لري غریب که نه لري غریب ولې د مالدار سړي خوبونه ویني زموږ ته لویه بنیادي وجه دا ده چې ما او ستا په کور کې لوڼې خوندې ناستې دي ما او تا خپل هم جنسه ته خپل هم عمره ته خپل هغه چې په وجه سره برابر یو په کوب کې سره یو ما تا هغه نه کوو صحیح سلو دا لویه بنیادي تاوان دی تاوان چې موږ نه سره کوو مالدار سړی به ورور د زرو کسانو د واده د ډوډۍ وس لري ما او تا که نه لرو راسه ما او تا سره خلاصه کړو خبره نه خلاصه ته به هم ذلیله زه به هم ذلیله یم ته به هم ذلیله زه به هم ذلیله یم نو لهذا قطعا داسې مه کوئ که مې کړي دي د الله څه معافي وغواړئ که مې روپۍ خوړلې دي هغه به لور له ورورسئ ولاړ والله کسې چې تا د لور روپۍ وخوړلې خیر نو بیا دا سړي ویلې ول اوس پلار هم راته وایي ورونه هم راته وایي اخشیان هلته وایي ای راته وایي دا ښځه طلاقه که دا ستا زه ورسره خوشحاله یم یوه مې لور ده 3 4 5 10 کاله مې کېږي ما او دې تر ننه ورځې ترخه خبره نه ده سره کړې او هلته هغه راته وایي دلته یو سړی د خپلې نژور کور خرابوي یو سړی د خپلې ورېندارې کور خرابوي هغه بېوقوفه بیا د خپلې خور کور خرابوي صحیح سلو ما چې کومې خبرې کولې والله که ما در وشروع کړي لا دي ټیم را باندې ختمېږي ما چې کوم بیان کوئ هغه مې شروع کړی لا ولاقه دې در وسه نو حضرت علي کرم الله ګوره ما درته ویل مصیبت رالی پر چا مشکل پر پیغمبر علیه السلام تر دا ګریوان یې ونیوئ بیا ورته وویل چې دا ستا لور ما در طلاقه کړې ده دا هغه چا ته احساس کېږي چې د چا لور یې کوزده سوي واده سوي ولې خو سر د خپل زومه سره سپی سپی کېږي صحیح سلو زموږ زوم دی زموږ زوم دی هلته د لور د سترګو کېږي که نه څه حیثیت لري څه خبره ده خیر بیا بله خبره دا ده پیغمبر علیه السلام چا پوښتنه وکړه چې ته دا وایه چې کله یو مصیبت پر چا راځي دا د ګناو د وجې راځي اوس دا راورشه کوچنی بچی دی هغه چې کله ناجوړه شي دا ولې ناجوړه کېږي دا کوچنیان ناجوړه چې په تکلیف پریشان دا ولې ګناوې کړي دي بیا ورسه نه ګناوې ول بیا ولې دا کوچنیان ناجوړه کېږي دا ستا د خبرې سره خو مطابقت نه لري سمون نه سره خوري صحیح سلو د الله رسول ورته ویلې دا کوچنی چې ناجوړه کېږي دا د بابا او د ادې د ګناو د وجې بابا یوه ګناه کړې ده ادې یوه ګناه کړې ده اوس دغه ګناه چې ده دی بل کوم احساس نه لري بل کوم دی نشي محسوسولی الله رب العزت دا مشکل ور باندې راولي دی په هغه مشکل اخته شي دا مشکل په دې ور باندې راولي چې زوی ناجوړه سو ورور ناجوړه سو خور ناجوړه سوه کوچنیان دي ته به الله ته متوجه سي چې متوجه سو پر تا مې ناجوړي راوسته نه سو متوجه پر تا مې تکلیف راوستی تا دې خواته فکر نه وکړي اولاد مې در ناجوړه کړي ته به الله ته متوجه سي الله به تا معاف کړي ستا بچیان به جوړ سي هغه د دې وجې ناجوړه کېږي خیر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله پر تا زما بیان د دې ځای شروع کېږي کله پر تا یو مشکل رالی د مشکل سره د خلاصون دپاره ته به څه کوې پیغمبر اسلام چې به کله مشقت رالی یاران مجاهدین صحابه کرام مشقت تکلیف مصیبت برالی بس رالی مسجد ته 2 رکعاته نفل به وکړو چې وبې کو لاس یې پورته کړ بیا به دعا وکړو یا الله یا الله د بدر په جنگ کې هغه صحابي فرمایي حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي زوار له پیغمبر اسلام په نیم شپه په دعا موږ به دو جنگ سبا کې دی
لاسونه پورته کړي یا الله مدد یا الله نصرت یا الله پریشانی لري کې دا پیغمبر اسلام د مصیبت لپاره و ما تا تر شولې ته څه چم کې ته راځي الله ته متوجه کیږي مصیبت الله را وستلې دی الله به لري کوي زموږ غم دا دی مصیبت الله را وستلې دی او لري کوي په بنده صحیح شنو زما وستا کور له مشکل رااله اوس ما تارالو پیر نه یار زما دا مشکل دی زما دا مشکل دی زما دا مشکل پیر ورته وایي 15,000 لزر شل زر ابس دا براوړي ستا مصیبت به ختمېږي و خدای که دغه پیر د جهان د مصیبتو خلاص دی خو زه به هم ورسم د ده در سایې لاندې به ودرېږم زه به هم د مصیبتو خلاص یم که ته دومره پریشانه یې چې زما و لس زره ته ایمان لا پرېږدې او زه راغلی یم ته زما مصیبت را لرې کېده کېدلی شي دا نشي کېدلی پیش د الله له جانبه راغلی د الله دربار لره ورسه که الله دربار بند کوي اعلان یې وکړي پر ما درنه ده زما تر وس وتلې ده زه نه اورم ستا خبره بیا راسي پیر ته کښېنې پیر ته وایي چې زما دا مشکل الله رسول فرمایي چې کله یو مشکل یو پریشانی پر چا رااله او بیا د هغه پریشانی او مشکل چې دی هغه زغملی نسو دی بندګانو لره زغلی دی اسباب الله رستولی دي دوا چې دا هغه الله رستولی د سنت ده خو دا دوا بیا د دې نتیجه ده د دوا د شکېدو دا د کار نه د دوا کار نه دی د ډاکټر کار صحیح شو اوس الله مصیبت راوستلی دی الله لره به راځي او که مصیبت الله راوستلی دی بغارې و بنده ته وایي بده خبره نه ده بده خبره نه ده ډیره بده خبره ده دا رقم سړی نه کوي پیغمبر علیه السلام به راغلی 2 رکعته لمونځ به وکړي دعا به یې شروع کړي الله زما دا مصیبت لرې کړه زه به دا مشکل کې یم ما او تا هر هغه عمل کوو چې پیغمبر علیه السلام نه دی راښولی چې راښولی دی هغه ما او تا نه کوو 2 رکعته لمونځ زور غواړي ملا له بل سړي ټلیفون راوړه یو خو داسې دا ډېر بد عادت دی تعارف نه کوي څوک یې د کومه ځای نو چې زه ستا سره په هغه زبان مجلس وکړم که تاسې مولوي صاحب صاحب بخیر یم و بخیر یم تاسې یاره زموږ یو پریشاني ده ته به یو ختم وکړي اوس ختم د چیش نه وایي کور دې جوړ کړی دی کور نړېدلی دی بابا نه جوړه دی اګې نه جوړه ده پوره وړی یې اول خو دا خبرې سوي بیا نه مولوي صاحب دونه مې وقوفه دی پر یوه ټلیفون ناست تل ختم کوي دا عجز صاحب دونه دغه نه دی لکه مولوي صاحب چې دی صحیح شولو پر یوه ټلیفون به ته یو ختم وکړي یاره موږ نو بیا چې ټلیفون بند کړو موږ چې ملایان سره ناشي موږ دونه سره وخاندو دی اوس خوشحاله یو مولوي صاحب ختم کوي زما پلار په قبر کې پر اړخ راواوړي مخ به و جنت ته ځي لا اله الا الله زما شخصي یاران دي پر ما حق دی زور توان بالکل زه ستا حق نه سم در ادا کولی یو ټلیفون لیونی لیونی مه کېږي صحیح سولو ولکه څوک زوی له ورو کې چې هلکه ته به ختم وکړي ته څوک یې یو ورځ دې سره وستلی دی دا پیرانو پر چم درغوږ دې راوستلی دی وش دې راوستلی دی غویی دې راوستلی دی که یا خالص ما نمبر دې پیدا کړي مې ډېر وخاندل بیخي ډېر در باندې وخاندل خدای به تی پر دې وبخشي دا سر مې ولې نه خلاصېږي نو پیغمبر اسلام به راغلی دعا به یې شروع کړه د الله رسول فرمایي دعا نه د دعا دا راغلی مصیبت سړی په مبتلای را روان مصیبت د دواړو دپاره دا دعا چې د هغه چې شته دا دوا د دوا په یو مصیبت مبتلا دعا وکړه الله ته په نیمه شپه راپورته د الله رسول فرمایي تهجد پر ټیم الله لاس نیولی دی که بیماري لما شفا وغواړه که قرضدار لما خلاصون وغواړه که پریشان لما پریشانی ختمېده وغواړه صحیح دی مولوي صاحب ته وایي مولوي صاحب در تا خانه خرابه ده ستا تر مولوي صاحب خانه خرابه ده د هغه لوی الله چې نه غواړي د دا غریب چې غواړي بده خبره ده ډېره بده خبره یو سړی له لمر رڼا نه غواړي د چراغ یې غواړي دا بېوقوفي نه ده د الله یې نه غواړي او د مولوي صاحب یې غواړي د مولوي صاحب تر تا خانه خرابه ده 100 روپۍ ته سجده کوي صحیح سلو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کله چې سړی دعا وکړي د اسمانه الله مصیبت راوستي مصیبت تکلیف بلا ازمایش د دې خواته دعا وکړه دعا چې ودې کړله پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مصیبت او دعا سره مخامخ
مصیبت او دعا سره مخامخ سي. وستا دعا کړې ده چې یا الله ما ته پریشانی وساتي، د لوړه څه پریشانی را روانه ده، د الله رسول فرمایي د دې دعا او د بلا سره جنگ سي. الله 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 ته بیا هم ګرځي. وساجه بدا ده اوس یو سره یاره ما دعا وکړه زما هغه دعا الله نه قبوله، اوس د هغه نشان په دې خپله دعا وشتی مصیبت الله رب العزت د اسمانه را روان کړی و، دا دعا به تلله د الله دربار نه زما او ستا هغه مشکل به لرې کېدی، دلته بل مصیبت را روان دا دعا ولاړه د هغه مصیبت په مخ کې ودرېدل. چې ودرېدل اوس نه دی وایي چې یا الله نو زه دعاوې کوم نو زما دعاوې کومې دي چې قبلېږي، نو ته خو مصیبت نه یې خبر نو چې نه یې خبر هغه دعا راله هغه مصیبت یې له تا واړوي، ته په هغه مصیبت باندې اخته یې. صحیح شو. د الله رسول فرمایي د قیامت تر ورځې د دې مصیبت او د دې دعا سره جنګ، په هر حال کې به دعا کوئ. محمد رسول الله مبارک به الله ته ژړل دعا به کوئ. صحیح سلو دومره پر الله ګرانو چې په زړه کې راغلی وای الله به جوړه کړې وای، لیکن یا دعا به کولې ای الله مشکل دی. بیا بل ته وای ای بل ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره فرق دی د پیغمبر علیه السلام مبارک لکه د لمر او د څراغ. تاسو مثال درته تر دې به په عربو درجو فرق. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر فاروق ته وایي وای تو عمرې لرځې نو ما په دعا کې مې روا، ما په دعا کې مې روا. لمر او دغه څراغ رڼا څه سره وایي؟ لمر و دې څراغ ته ویلی سي چې څه رڼا ما سره کومک وکړه، نه کېږي. او محمد رسول الله و دې دعا ته دومره یقین و چې ته ما ته دعا وکړه. سبحان الله، د عجزۍ انتها وه، د بندګۍ انتها وه، د بزرګۍ انتها وه، د انډیوالۍ انتها وه چې دا خبرې پیغمبر علیه السلام کوي. صحیح شو. هر چاته د دعا وایست، هر چاته. اوس یو سړی ګوره زه ګناهګار یم، صحیح شو، بل سړی ګناهګار دی. موسی علیه السلام الله ته ویلې ول زه دعا وکړم هغه زما دعا نه قبلېږي. الله ورته ویلې ول په پاکه خوله ته دعا غواړه، په پاکه خوله. ول پاکه خوله بیا څه معنا؟ ول معنا دا ده په بل چا دعا غواړه، مور ته ووایه، پلار ته ووایه، ورور ته ووایه، بزرګ ته ووایه، ولی الله ته ووایه، عاجز ساته ما ته دعا وکړه. نو د هغه خوله صفا ده. هغه سړی په خپله خوله خپله ګناوې کړي دي، تا نه ده پکړې په هغه خوله ګناه، ستا دپاره هغه خوله صفا شوه. صحیح شو. ستا دپاره هغه خوله صفا شوه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو دعا کوئ الله به مشکل لرې کوي، چې هغه نه کوي لرې بل را روان دی دغه دعا به د هغه مشکلو مخ ته ودرېږي. صحیح شو. د مصیبت څخه د خلاصون یو شی د الله رسول فرمایي دعاګانې کوي. بیا دا ستا دعا د الله سره ذخیره پرته ده. نن مې دعا وکړله، نن اوس حضرت عبدالله بن مسعود نه دی، موږ خو پر جهان ډېر خاندو، ډېر مطلب پیغور بل. عبدالله بن مسعود وایي زه پر سپي لا نه خاندم، زه پر سپي نه خاندم. ولې؟ نو دا سپی چا سپی کړی؟ الله کړی دی. او زه چا انسان کړی یم؟ الله. وایي زه پر سپي نه خاندم دی چې الله مې دغسې کړي. و یو سړی پروت دی، وزه د میږه د لاندې پروت دی، دا شیدې خوري، یو خلوسل یا یو برای راست ډایرکټ شیدو ته پروت دی. وایي زه نه پر خاندم. ولې؟ دی نه الله په ما دغه ازمایش وي، زه پر خاندم نه. داود علیه السلام فرمایي یو سړی چې پر چا خاندي، یا ګډ یا شل یا ړوند یا بدرنګ، دی پر چا خاندي. او دا په اصل کې ته پر ده نه خاندي، دا ته پر الله خاندي. الله نو پر الله بیا څنګه خاندم؟ پر الله په دې خاندي چې سره کوم شی دې جوړ کړی. صحیح. ما او ته پر قبر واجو داود علیه السلام څه وایي؟ دا چې اوس مناره کوي یو بلډینګ کوډ صاحب پر بلډینګ خاندي که پر ټیکدار او مستری خاندي؟ په ظاهر خو ګوري بلډینګ ته خاندي، پر هغه مستری باندې په ظاهر ما او ته سړی ته ګورو چې او یا ګډ دی یا ړوند دی یا شل دی. صحیح سلو. او جوړ کړی چا دی؟ الله جوړ کړی. دا خندا پر الله ده. داود علیه السلام فرمایي پر چا مه خاندئ. دویمه خبره چې دا هغه پیغمبر علیه السلام فرمایي صدقه. مصیبت رالی، مشکل رالی، دعا دې وکړه، صدقه وکړه.
په صدقه باندې د الله رسول فرمایي دا غم نه دی، غم دا مشکل دا پریشانی دا ودغه صدقې پر مخ باندې یو قدم مخته نشي راتلی. مصیبت دی، مشکل دی، پریشانی ده. دغه پریشانی د صدقې د وجې یو قدم هم تعالی پر مخ نشي راتلی. په صدقه کې الله دومره پاور یې شي چې په کوم ورځ سړی صدقه وکړي په هغه ورځ الله د لیټشین، د شراب، د زلزلې بیکاره مرګ الله نور باندې راوړي. صحیح، بیکاره مرګ الله نور باندې راوړي. د الله رسول فرمایي په هر ورځ کې مصیبتونه ستا، نحوست ستا، پریشانی ستا. دغه نحوست پریشانی چې ته ختمې دا به ته صدقه کوې. صدقه څه معنی؟ مسجد ته رجرا وواسطه د ګرد کور دپاره ستا یوه ډوډۍ چې دغه بس د ګرد کور دپاره. اوس مولوي صاحب یې سپي ته وراچوي، غوا ته وراچوي، خرڅوي، هغه ستا اختیار نه دی. صحیح سلو بس پر تا ورکړه ده. نور زه پوهېږم زما کار پوهېږي، ته پوهېږې ستا کار پوهېږي. نو لحاظه د الله رسول فرمایي چې مشکل راغی تاسو چیش کوئ؟ صدقه کوئ. او صدقه چې دغه ستا مشکل یو قدم و تا ته مخته نه راپرېږدي. پیغمبر علیه السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی و 80 کاله مسلسل عبادت کړی. 80 کاله. عبدالله بن مسعود سره روایت دی. بیا یې وخت یو ګناه جنې وسوه، بدکاري جنې وسوه. الله رب العزت د 80 کالو ګناه ور ډیلیټ کړ، میټال یې کړ، ور ختم یې کړ. خیر وخت تېرېدی یو مخ را روان دی، یوه ډوډۍ ورسره ده، په مخه یو غریب ورغلی، نیمه ډوډۍ هغه ته ورکړه. چې ور یې کړله پیغمبر علیه السلام فرمایي یو خو هغه کومه ګناه چې ده کړې وه نو خو د 80 کاله عبادت یې په هغه ګناه کې ولاړی، یو خو هغه ګناه الله ور میټاو کړه، ور معاف یې کړه. دویم د 80 کالو عبادت الله میټاو کړی، هغه یې بېرته د په عملنامه کې ولیکه. هغه ګناه الله ور معاف کړه، د 80 کالو عبادت کړی و هغه بېرته الله د نیمې ډوډۍ د وجې راوست. نو لحاظه چې یو مصیبت رالی ته صدقه وکړه او بیا یې په رسته لاس وکړه، چپه لاس مه په خبره وه. چپه لاس دا معنا ده چې د الله په خاطر یې وکړه، چا دپاره په ښکاره. دا نه معنا چې خلکو ته وایه چې یاره زه داسې خیرات کوم زه پلانی، نه هغه مه کوه. د الله په خاطر یې وکړه، الله به ستا دغه صدقه چې د هغه چیز کوي، ستا هغه بلا، ستا هغه مشکل، ستا هغه پریشانی چې دغه در لرې کوي. صحیح سلو. نو لحاظه په کار دا د عزیزانو زه په خپله د دعاو اهتمام په دا اوس کې دا څو ورځې وختې تر معلومې دې ډېرې خبرې سره دورې وې. صحیح سلو. ما خوب لیدی یو مار پر ما راوغورځېدی، چې راوغورځېدی دا ده چې زه خوړلم ما دا دعا وویل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. یو صحابي په سارا کې ما لړم وخوړی، د الله رسول ته به دغه دعا به دې ویلې، بیا ته نه خوړلې. دلته چې دا مار پر ما راغورځېدی ما په خوب کې دا دعا وویل، چې ومې ویله دا مار زهر چې دی هغه زما په لاس کې دا رقم شو، دننه نه ولاړو. صحیح. زه چې راپورت شم الحمدلله چې کومې خبرې وې، کومې مجلسونه وو، کوم مصیبتونه وو، هغه ټول د الله په عظیم فضل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق په خوب کې مې وویل. زه هم د دعاو اهتمام کوم، تر خپله وسه صدقه کول، تاسو هم دغه شی وکړئ انشاءالله الله به مشکل نه لرې کوي. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد رسول